تازه او د پرمختګ خبر د کابل او جلال آباد لویه لاره بیرته پرانیستل شوه. دا چې څنګه او چا پرانیستله، ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کابل جلال آباد لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د کابل جلال آباد لویه لاره چې نږدې 2 اونۍ وړاندې د غره ښویېدنې له امله تړل شوې وه، تېره شپه 7 بجې بیرته پرانیستل شوه. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دغه لویه لاره د یاد وزارت د سرپرست له لوري بیرته پرانیستل شوې ده. د نوموړي په وینا دغه لاره د کابل دروازې څخه 3 کیلومتره لرې د غره ښویېدنې له کبله تړل شوې وه چې د پاککارۍ چارو بشپړېدو تېره شپه بیرته پرانیستل شوه. د کابل جلال آباد لویه لاره د هیواد له مهمو لویو لارو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد ختیځو ولایتونو ته د مسافرو تګ راتګ سربیره له یادو ولایتونو څخه سوداګریز توکي هم پر همدې لاره کابل او نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي.